یو ځل بیا هم تاسو ټولو قدرمنو دوستانو ته هرکلی وایم. مخکې مې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته دی، هم زموږ د خویندو له جملې ډلې نه او هم زموږ د ورونو له ډلې نه. تاسې به لیدلي چې په تېرو 20 کلونو کې موږ داسې خویندې لرلې چې د روبوټ په برخه کې دوی ډېرې پنځونې وکړې او دلته یې روبوټونه جوړ کړو، په نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته. زموږ ډېر داسې دوستان او ورونه خویندې شته چې هغه د کمرې او د رسنیو نه لرې دي، خو دومره وړتیا لري، خدای پاک دومره لورینه ورباندې کړې ده چې دوی کولی شي په مختلفو برخو کې پنځونې وکړي، کتاب ولیکي، روبوټ جوړ کړي. تاسې به لیدلي چې کله د کرونا څپه ډېره زیاته شوه نو کوم ماشینونه چې د تنفس و هغه کمی احساس شو. نو دلته زموږ په کابل پوهنتون کې داسې دوستان وو چې هغوی دغه ماشینونه جوړ کړل. یعنې دا به دې پورې وي چې د افغانستان په هر ګوټ کې موږ تکړه استعدادونه لرو. مخکې مې درته د برقي ټوپک په اړه وي، زه لږ ټوپک سره ډېر بلد هم نه یم، خو دغه ټوپک که تاسو ګورئ دا برقي ټوپک دی، تاسو ته به ښکاري. زه پوهېږم نه چې څه رقم موبا صاحب دا برقي ټوپک دی چې زموږ محترم ورور شفیع الله بلال جوړ کړی دی په خپلو ګوتو باندې. وایي دا برقي ټوپک دی. اوس به وګورو چې څنګه برقي دی. ما خو دا دی لاس کې اخیستی برق نیم نیولی، ګولۍ برقي دي، په برقي سیستم باندې جوړ شوی دی. څنګه دی بلال جانه؟ درته هرکلی وایم، سهار دی په خیر، ستړی مه شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم صباحة ورمية وركوب الخيل. صدق الله العلي العظيم. د هر څه نه د مخه قدرور شخصیت اتل صاحب او د ملي ټلویزیون رادیو ټول کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. او وروسته د استقلال، پیروزۍ او کامیابۍ او خپلواکۍ مبارکي د هیواد هغې بورې شوې مور ته وایم کومې چې د دې سپېڅلي هدف لپاره خپل 15 بچیان نذرانه کړل. او د دې مبارکي هغې خور ته وایم چې کوم د هغه خاوند د غسیل الملائکه حضرت حنظله رضی الله عنه په قسم خپله ناوې د واده په لومړۍ شپه په پلنګ باندې پرېښوده او خپله یې د شهادت جام نوش کړی. او دا خپلواکۍ مبارکي هغه یتیم بچي ته وایم کوم چې د خپل پلار انتظار ته وخت وباسئ او دا انتظار یې ان تر قیامته پورې اوږد شو. الله دې د موږ ټولو دپاره مبارکه وګرځوي. ډېره مننه کوم بلال جانه، په خیر خو راورسېدې انشاءالله تلویزیون ته که نه؟ الحمدلله. په لار کې چې در سره دا برق ټوپک څه نه ویلې چې دا چېرته وړې؟ چا درنه پوښتنه ونه کړه؟ نه، د مجاهد صاحب خط را سره و. چا یې نه څه ونه ویله. ډېره خبره ده. راځه دا به استاد ته درکړم. صحیح ده، خوښه دې ده چې ته ورباندې لږ دوستانو ته بې تشریح کړي. صحیح ده. دا راته ووایه چې دغه ټوپک چې دې جوړ کړی لومړی دا څه شی نوم یې څه شی دی د دې؟ د دې مشخصات خو دلته په دې تابلو کې لیکل شوي ده. نو د دې نوم ویفور ده. بي د بلال څخه مخفف ده. ویفور او بي څلور. بي څلور او بي د بلال څخه مخفف ده. او پور چې ده هغه د څه نه مخفف ده؟ د نوې د پور څخه ده. تاسو که وګورئ د شلچکې افور ورته وایي او امپور ورته وایي، هغه د همدې قسم څخه دي. نو دا ویفور مطلب بي د بلال نه مخفف او فور د نوې د پور نه ده. او ای اف جي د افغانستان څخه مخفف ده. 1114 اسلامیک مطلب په ژبه د اسلام د ابجد باندې اسلامیک ته وایي. اسلامي افغانستان مختر بلال سریال نمبر یې چې ده 15 ده. واه بلال جان، زه غواړم چې دا دوستانو ته تشریح کړي. لومړی دغه ټوپک خو دې ویلي چې نوی بي فور یعنې بي څلور دی که نه؟ او ټول مشخصات دې وویلې. دا دې په څومره وخت کې جوړ کړی دی؟ د نورو ټوپکونو سره د دې ځانګړنه توپیر په څه شي کې دی؟ دوستانو ته یې تشریح کړه چې دوستان پوه شي ورباندې. الحمدلله زه په دې باندې وتوانېدم چې یو کاملا اختراع وکړم. یعنې د هیڅ نوع توپک نه صرف د شکل اخیستلو دپاره خو مې خیره لږ څه تقلید کړی، خو نور د سیستم په لحاظ دا یو نوې اختراع ده چې تر اوسه پورې نړیوال بازار کې برقي ټوپک تاسې به هم نه وي اورېدلي او شته هم نه ده. نو دا مکملا 100% برقي ټوپک ده، ان تر دې پورې چې مرمۍ یې برقي ده او مشخصات زیات مشخصات لري. مثلا دا خپله یو سیستم لري چې ټول ټوپک بدنه کې هغه سیستم طرحه شوی ده. نو کله چې ته شاتګ ته ضرورت پیدا کې او غاړې هغه ځای پرېږدي یا دښمن درنه دا اسلحه واخلي،
دی به په ځان باندې پوه هم نه وي. ته د آخره پسې یو ریموټ ووایه خپل سیستم مکمل تخریبوي او هلته د یو ښه انفجار منځته راوړي. انفجار ښه قوي ښه قوي انفجار منځته راوړي، هغه ځای تخریبولی شي. څومره کسانو ته تلفات وړي چې انفجار وشي؟ د دې چې ده هغه مواد چې کوم پکې استعمال شوي دي نو هغه ځای کولی شي په مکمل ډول تخریب کړي. ته ماته دا ټوپک راکړه چې دویم مرمۍ لرې که نه لرې؟ مرمۍ را سره دي. مرمۍ در سره دي. دې باندې چې مثلا اوس ډز وکړي بلال جانه که نه څوک په ولګېږي هغه څه ژوبلیږي یا دغه د څه رقم ته دي سړی خپل ژوند له لاسه ورکړي څنګه ده؟ حتما ښه سم صحیح کار کوي. ما تېره ورځ کې یو دیوال پې باندې وویشتی، دیوال کې دننه یې مرمۍ ننتلې وه، نو پوه شه چې که نه ډېر قوت لري. ډېر قوت لري. بیا دغه مرمۍ کومه چې دغه کوي دا خو پاسه لرګی دی، دننه پکې بیا د څه شی دغه کړی دی؟ دننه مکمل اوسپنه پکې استعمال ده. ظاهرا د سایکل او د ښویولو دپاره مې څه ته استعمال کړي دي، لرګی ورته استعمال کړی دپاره د دې چې سایکل شي. ولې موږ دومره وسایل نه لرو چې موږ د اوسپنه سایکل کړلی شو، که نه د اوسپنې خو هم جوړولی شوی، خو د لاندې پکې اوسپنه کار شوی او زهر د سایکل په دې باندې څومره موده واړولم؟ دا یو دې جوړ کړی دی که نور دې جوړ کړي دي؟ اوس مهال خو مې هم دا یو جوړ کړی دی. په دې باندې مې تقریبا 15 ساعتونه 15 ساعتونه کې مې جوړ کړی. ښه 15. بل چا در سره کومک کړی که ته نه خپله دی؟ د موږ یو داسې ساحه کې موږ ژوند کوو چې هغه هلته دې کارو ته هېڅ توجه نشته ده او نه داسې یو استاد نه داسې یو پوه شخص حتی چې مشوره ورسره وکړي. ما تېره ورځ یو کس سره مشوره کوله، هغې راته وویل نور خو ښه خو مطلب دا اړخ د خوندور نه ده. نو موږ داسې یو ساحه کې ژوند کوو، هغلته مطلب د هېڅ لحاظه فکري لحاظه مادي لحاظه هېڅ لحاظه څوک د چا سره کومک نه کوي دې کارونه کې. بیا څنګه دې وکولی شو؟ تا زده کړې بیا څومره کړي داسې راته ووایه. زده کړه خو مې د دیني زده کړه مې د هدایې تر کچې پورې کړي، دومره زیاتې نه دي. او په لیسه کې بیا 12م صنف کې. اوس دا ټوپک دی همداسې د اسلامي اماراتو مشرانو سره دې لیدلي دي، دا د خپل کار بیلګه دې ورته ښودلې ده، هغو څه ژمنه کړې ده چې په خیر سره ستا د وړتیا نه استفاده وشي. او د دې هغه ډزې مخکې ویډیو دوستانو وه که تاسې لیدلي چې هغه ویډیو هم درته پلې کړو، ویې ګوره چې دې کې ډزې دا کارتوس یې در سره نشته چې ویې ګورو دوستانو؟ کارتوس یې را سره شته. ته دا کارتوس یې موږ ته وښیه چې دوستانو ته دا کارتوس هم وښیو. کارتوس خو چې ده د ساخت څه نه ده، د کلاشینکوف نه ده، خو کاملا برقي ده، 100% صرف برقي شوې ده. مطلب دا برقي باندې لږ داسې وضاحت ورکړي که نه، دا چې څوک په دې برمۍ باندې که نه مردکي باندې ولګي هلته برق ورته ورکوي، څه رقم ته برقي؟ زه هېڅ پوه نه شوم. نه د دې هغه سیستم چې د پخواني قسم ته ده، خو صرف د مرمۍ منځ کې چې ده کوم د مرمۍ منځ کې دغه انفجار چې منځته راوړي دا د کاملا د باروتو په واسطه نه ده. مخکې به چې کوم مرمۍ استفاده کېدلې نو د هغه به دغه انفجار به چې وه هغه به کاملا د باروتو په واسطه و، خو دا هغسې نه ده. د دې شدت او قوت چې ده تقریبا د برق په زور ده. د برق په زور خو دی که نه؟ مثلا څنګه هلته برقي شی تحول راځي، مثلا دا انفجار کوي څه رقم ته کېږي؟ د دې منځ کې آیسیګانې او برقي شیان استعمال شوي دي چې هغه یو ښه انفجار منځته راوړی شي. آیسي دې کې لګېدلی شي. دې کې بیا کوم سرکټ دی آیسي دې پکې لګولی څه رقم؟ همدغسې یو شی مې پکې لګولی دی چې هغه یو ښه انفجار منځته راوړی شي او 1% باروت مې ورسره کارولی، مطلب په کمه فیصدۍ سره مې باروت هم پکې دې سره په کمه فیصدۍ سره. دا دی شاجور دی که نه؟ دا بیا څنګه خلاصوي؟ دا مرمۍ پکې څنګه اچوي؟ مرمۍ هغلته نه خوري د شاجور ځای کې. شاجور ځای کې دا بټري لري. نو دا د بټري ده. کوم ځایونه چې خلاصېږي ته خلاص کړه چې موږ ننداره وکړو، دا دوستان یې وګوري. دغه کارتوس دی قدرمنو دوستانو، برقي کارتوس دی. مومند صاحب راته ویل لږ داسې ونیسه چې هاخوا انجینر صاحب دغه نشي برق ونیسي. نو دا یې بټري ده او د شاجور چې کوم ده په دې کې بټري ځای په ځای شوې ده او د کارتوس د اچولو ځای اوس مهال یو فایر کوي. په دې باندې مې انشاءالله کار روان کړی چې اتومات یې هم کړم، خو متاسفاً چې 15 ساعتونه کم وخت دی او دا مې مکمل کار پې کړی دی. هغسې نه ده چې ما ورته ډېر وخت فکر کړی، مطلب په ذهن کې مې وختي وایي فقط تیز تیز مې جوړ کړه، 15 ساعتونه کې مې کامل کړي. دا یې د کارتوس ځای ده. دا د کارتوس ځای دی. دلته کارتوس ونیسه خو لږ یې داسې واړوه چې ما مشکل نشته. دا ده. آفرین. او بیا همغه ماشین لکه د نور او عادي دغه غوندې ډز کوي. څومره واټونه پورې دا دغه کولی شي، فایر کولی شي، دا دغه کارتوس یې رسېږي؟ د دې په رابطه خو ما داسې خپله مې د خاص د دې دپاره تجربه کړې نه ده، خو 20 ټکونه به مې پرې کړي وي
نو یعنې داسې نښه خو به دي ستا په فکر اټکلن داسې 50 متره لرې 100 متره لرې نه هغسې خو 300 متره 350 متره اوس کولی شي خو مشکل دا ده چې د دې میل کاملا جوړ نه ده دا درته ویل 100% د ما خپل نوښت او ابتکار او فکر ده مطلب میل مې تر اوسه کامل کړی نه ده یعنې په جنګ تر اوسه پورې دا دغه شوی نه دی یعنې داسې کامل جنګ جګړې یا ډزو ته آماده نه دی نو داسې خو تاسو ورباندې کار کړی دی ټکونه کولی شي کار کولی شي ولې لنډه ساحه کې خو ته چې د لرې ځای دپاره یو ټوپک ترتیبوي چې لرې د هدف ته منځه یوړی شي نو هغې دپاره یو صحیح میل پکار ده چې هغه دپاره یو صحیح میل منظم کړې هغه نشته تر اوسه پورې مې ورته منظم کړی نه نور ټک کوي اوسم څومره خبره دغه څنګ کې چې دي دا دوربینونه دي که دا څه شی دي دا هماغسې د ظاهرا مطلب د ده د اضافه والي دپاره مې ورکړي نور دا هغه شوی نه ده اختراع دا نه د هغې مربوط کېږي نه یو لیزر ده بل بالتي ده د شپې دپاره کارتوس دې ورنویستو که نه ته وګوره او دغسې دا ورنه وباسه چې څوک په برق باندې ونه نیسي څنګه دا قدرمنو دوستانو تاسو ولیدو چې دا بلال جان اختراع کړې ده او یو ټوپک یې جوړ کړی دی د P4 په نوم باندې دا تقریبا 200 متره لرې کولی شي چې هغه خپل ټارګېټ موخه په نښه کړي مرمۍ چې کومې دي د نورو ټوپکونو سره توپیر په دې کې دی چې دا برقي دی او په دې کارتوس کې به ورته هم ځینې مواد ایسیګانې لګولي دي چې دا کولی شي نو خدای دې وکړي چې ته راکړه چې په راتلونکي کې موږ یو فابریکه ولرو بلال جان ته ورته دوستان په افغانستان کې دې دپاره وسله تولید کې جوړه کړي چې د افغانستان د دفاع دپاره وکارول شي هلیکوپټر هم کوم پلان لري ما ته اوس ډایرکټر صاحب په غوږ کې وي چې په ورباندې کار دې روان کړی چې هلیکوپټر خو ما تقریبا د کوچني اختر نه مخکې جوړ کړی وه چې د همغه وخت ویډیو یې لرم متاسفاً چې ما نوې ویډیو د هغې نه کړې نه ده او دا هلیکوپټر ما ماشاءالله دغه مخکې جوړه کړې ده د کوچني اختر نه مې مخکې جوړه کړې زه ډېرې اختراګانې لرم ماشاءالله دا د کوچني اختر نه مخکې جوړه کړې وه و د مکچینی مختره مخکې اوس څنګه ده داسې پاس خطی شي ګرځېدی شي که نه یعنې هغه امتحاني ډول داسې دغه دې کړې ده متاسفاً دا هغه ویډیو چې ما کړې ده دا مخکې وه په دې وخت کې دا کامله شوې نه وه اوس کامله شوې ده اوس کولی شي خو لږ مطلب لږ دا بیا څنګه وګورو په خیر سره چې خدای دې وکړي چې یو ورځ یو ښه چورلکه یا چرباله جوړه کړي چې دواړه ما او تا پکې چکر وو سره د برقي ټوپکونو همدا دروازه کې ناست یو که نه څوک چې وطن ته ګواښ پېښوي به ما ورته په وړاندې مبارزه کوو په خیر سره زه ډېر زیات خوښ شوم بلال جانه چې ستا د ځوانان ګورم د زړه نه خوشحاله کېږم چې تاسې د افغانستان راتلونکي او ځوانانو ته افغانستان په بېلابېلو برخو کې اړتیا لري هم په اقتصاد کې هم په طبابت کې او هم په دغسې پنځاونو کې اړتیا ورته لرو نو بلال جان دغه ټوپک جوړ کړی دی تاسې ولیدلو دغه د P4 په نوم باندې دا یادېږي دغسې هم ډېر ښه نیول کېږي ګورئ قدرمنو دوستانو د شاجور دغه یې ورکړی دی خو اصل کې مرمۍ دغه ځای کې خوري او بیا د دې ځای نه فیریږي 200 متره پورې لرې د اسلامي اماراتو چارواکو سره به د حتما خبرې اترې شوي که نه بلال جانه هغو څه ډاډ درکړی په خیر سره چې په دغه برخه کې به څه همکاري در سره وکړي چې ستا د وړتیاو نه استفاده وشي په خیر د مجاهد صاحب سره مې لیدنه وشوه د خیرخوا صاحب سره مې لیدنه وشوه د اطلاعات فرهنګ مطلب مسئول کسانو سره نو دا چې اوس وضعیت جوړ نه ده دویم خپلو کارونو سره سخت مشغوله دي داسې خاص کومه وعده یې راته راکړې نه ده چې موږ به تا سره څه وکړو او څه به ونه کړو نو بیا هم امید ترې لرمه چې انشاءالله دوی به د موږ باندې سپورټ کوي ځکه دوی وطن پرسته کسان دي الحمدلله او ښه داسې اراده نه لري په خیر چې په دغه برخه کې لږې عصري زده کړې مو کې او تر څو وکولی شي چې لا ښه ټوپک او لا ښه وسلې جوړې کړي یو خبره دا الهي ورکړه ده دا د سواد په کچه یا په زده کړو پورې مربوطه نه ده ولې د ما استاد چې وه د ما زه خپله دې کارونو کې هیڅ استاد نه لرم ما مرحوم پلار صرف د هغې څخه مې په مثبت او منفي تور او سور لاین کې څه زده کړي مثبت او منفي مې زده کړي تور او سور لاین کې نور زه هیڅ استاد نه لرم چې ما ته یې دا کارونه ښودلي وي ښه استاد هم نه لري خو زه وایم که لږ نور هم په خیر سره که نه زده کړې وکړي لا به د ذهن دغه شي وسایل به درته آماده شي بیا به وکولی شي چې ښه اختراګانې وکړي که نه انشاءالله اوس هم کولی شم چې ښه اختراګانې وکړم صرف زمینه سازي غواړي نو زه خپله د یو کور سرپرست یم
نو حال دا چې زه د کور سرپرست واوسېږم څنګه به مې زه نور کارونه وکولی شم که نه ما ته یو مطلب زه خپله د مونږ پلار وفات شوی ده نو زه د کور سرپرست پاتې شوی یم کور کې مشر ورور هم زه یم نو که چیرې د ما سپورټ وشي زه ډېر کارونه کولی شم انشاءالله چې د افغانستان به د نړۍ سیال ګرځوو په خیر سره انشاءالله ستا په وړتیا کې هېڅ شک نشته ځکه چې زه هغه چورلکه ګورم او دغه P4 ټوپک ګورم چې جوړ کړی دی او استفاده دې کړې ده نو خدای دې وکړي چې دلته د افغانستان اسلامي امارات کوم چارواکي چې دي مجاهد صاحب خو دوست سره لیدلي دي مجاهد صاحب واقعا چې یو ښه قدر دی هغه دغسې خلکو دغسې اشخاصو په قدر باندې ښه پوهېږي هغه ژمنه هم کړې وه دلته زما سره چې زما ورسره مرکه وه چې ټول هغه کسان چې د دې هېواد ته ژمن دي او په یو نه یو ډول باندې دوی وړتیاوې لري په خیر راغونډېږي به د ورورولۍ په ټغر به کیني لاسونه به ورکوي او د افغانستان د راتلونکي په پار به سره لاسونه یو کوي ښه بلال جان ووایه څه پیام دی خلکو ته چې دی دوستانو ته مهرباني وکړه زما ډېر زړه خو دا سټوډیو نه دې باندې مې یو څو ډزې کړی خو اوس برنامه د چېرته به وشي او کامرامین زموږ چې دی هغه ډېر ډارېږي زه دا ټوپک داسې کوم هغه زر کمرې نه دې خوا ده چې دی داسې راوړی مهرباني پیام مې مسؤل کسانو ته مې پیام دا ده چې څنګه موږ مبارزه کړې ده هغسې د نورو خلکو نه توقع مه لرئ موږ په سخته شرایطو کې زه خپله ما د ژوند اکثریت وخت اوس الحمدلله خدای نه راضي یم اوس ژوند عادي شوی ده خو د ژوند اکثریت وخت ما په سپور اټکل او چای باندې تېر کړی ده نو هغسې توقع لکه څنګه مبارزه چې موږ کوو د ټولو خلکو نه یې مه کوئ وایي د کار شخصیتونه د په افغانستان کې پاتې شي د کار قدرونه او ښه قدرونه د افغانستان کې پاتې شي زه منم چې دوی 20% به د وطن سره خاین وي 10% به خاین وي هغې کې هم نشته خو 80% وطن ته ژمن خلک دي وطن پرسته خلک دي وطن ته خدمت کول غواړي خو هو دوی یو بدیل ته ضرورت لري دوی بې معاشه څنګه کار وکړي تېره ورځ هم وزارت دفاع ته تللی وم وزارت دفاع مخکې مې یو کس ولیدی سخت پریشانه وه ویل زه د همدې وطن دپاره دې وطن د خدمت دپاره پاتې شولم اوس وګوره کور کې مې بچیان نو دپاره خرچه نشته هغوی دپاره ټکله نشته د هغوی دپاره اوس دا مسؤلیت د چا دی چې باید څوک په دغه برخه کې د خلکو اقتصاد بیا رغونه او په دې کې باید څوک اوس دا کارونه څوک باید وکړي څوک زمینه سازي مشکل دا شی ده چې د افغانستان کې 40 کلن جنگ فایله همدغه شی شوه چې نن څوک د درک او احساس نشي کولی چې څنګه یو پلان جوړ کړو ملامت هم دي نه ځکه محیط داسې وه چې دغه 40 کاله دلته جنګونه وو خلک د تکنالوژۍ د پیشرفت او د یو ښه پلان جوړونو نه د دې نه لرې پاتې شوي وو علت همدغه دی چې اوس څوک نه کوي کار څنګه د افغانستان ځوانانو په وړتیا باندې په خیر سره د اعتماد لري چې پرمختګ وکړي مخکې به ځي افغانستان به بیایي عدل صاحب محترم افغانستان کې زه یوازینی ځوان نه یم چې زه استعداد لرم د افغانستان هر ځوان یو ځانګړی استعداد لري یو ښه استعداد لري نو استعدادونه په افغانستان کې شته د قدر وړ شخصیتونه افغانستان کې شته د کار قدرونه افغانستان کې شته دي خو صرف د هغوی څخه استفاده وشي یعنې زه خپله یم دا ټوپک چې کوم ما جوړ کړی ده نو د دې ښودنه ته باور وکړه ما مې خپل همصنفیان سره راغونډ کړی هغوی ته مې وښودی نو زه دوی کولی شم د 10 ورځو په جریان کې دوی په دې سیستم باندې مکمل پوه کړم د دې لپاره چې دوی د ما همکاران جوړ شي ډېره مننه کوم بلال جان ستا له راتګ نه ستا له معلوماتو نه او همدارنګه په کارونو په چارو کې د همدغسې بریالی او ګړندی اوسې خوشحاله اوسې مننه کومه قدرمنو دوستانو له تاسې نه هم ډېره مننه کومه P4 ټوپک تاسې ولیدلو چې برخي دی بلال جان جوړ کړی دی او کامیابي غواړو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې همدغسې په خپلو چارو کې برلاسي اوسي تر شیبه ځنډ وروسته به راوګرځو نورو میلمنو سره هم خبرې اترې لرو او هیله ده چې د دې ځوان د استعدادونو او وړتیاو نه استفاده وشي